د دې وظیفې په پابندۍ سره کولو سره به د ستا ټول سخت کارونه اسان شي او که یو انسان کې ستوماني د حد نه سیوا وي هغه ستوماني به ورسره هم د عمر دپاره ختمه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، د مشکل کار کوونکو خلکو دپاره دا کومه وظیفه چې درته نن ښیم، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، دا وظیفه ډیره زیاته مفیده وظیفه ده. کوم یو انسان چې دا وظیفه په پابندۍ سره کوي، په ورځ کې صرف 100 پیرې ده، دومره ګران هم نه ده، خو څنګه طریقې سره به کوي طریقه هم درته ښیمه. اوس یو انسان دی، هغه ته هر قسم سخت کار ولې نه وي، لیکن د دې وظیفې د کولو سره به الله جل شانه هغه سخت کارونه په دې انسان باندې اسانوي. یا که یو حاجت تا ته راپېښ شو د هغې دپاره دا وظیفه وسیله کې، نو هغه حاجت به دې هم الله جل جلاله پوره کړي. یا یو انسان د ورځې ډېر زیات د حد نه سیوا کار کړی دی او هغه د شپې ډېر زیات ستومانه دی او دا غم سره دی چې یاره سحر راپاسم نو زه خو دومره ستړی شوی یم چې سحر دغه نور کار نشم کولی. دی به ګولۍ چې کله څه کله څه، لیکن نن نه پس نه د ګولو اچولو ضرورت نشته. دا کومه وظیفه درته نن ښیم، دا وظیفه چې د شپې صرف 100 پیرې وکړې په دې ترتیب سره چې کوم ترتیب هم درته ښیمه، سحر پورې به تمام ستوماني د ستا وتي او داسې به د منځ د سحر پورې ګویا چې تا اړه کار کړی نه دی. کله چې مې دا حدیث مبارک کم چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خپل لور بیبي هغې ته ښودلی وه، نو چې دا حدیث مبارک ما کله په تعلیم کې ووی په مسجد کې، نو زما یو مقتدي و، هغه بیا ما سره بهر میلو شو، وی ډېر د مخکې نه ما د ستا نه دا وظیفه اورېدلی ده، وی زه خپله د ګلکارۍ کار کوم، زه ډېر زیات ستړی یم، لیکن کله چې دا وظیفه زه وکړم سحر پورې بلکل دمه یم، داسې دمه لکه چې ما اړه کار کړی نه دی. نو د سخت کار کوونکو خلکو دپاره چې کم کسان مشکل کارونه کوي یا یو انسان وي او د هغوی د بدن نه ستوماني نه وځي، نو هغوی دپاره دا وظیفه ډېره زیاته فایدهمنده وظیفه ده. د دې وظیفې د کولو طریقه ډیره زیاته آسانه ده. چې کله هم تاسو سملی نو د ټولو اول به ووایئ اللهم بسمک اموت و احیا. که دا دې وویلې او د دې مناسب نور چې کوم دی هغه دعاګانې خو هم شته، هغه ویلی شي، لیکن دا ډیره آسانه ده. او د هغې نه پس به 33 کرته سبحان الله ووایي او بیا 33 کرته الحمدلله ووایه او 34 کرته الله اکبر وایا. روزانه پابندۍ سره د سملاستونه مخکې دا وظیفه کوه چې څومره سخت او مشکل کارونه دې وي، الله جل شانه به تمام مشکل کارونه آسان کړي. او که یو انسان کار وکړي او سخت ستومانه وي، نو چې دا وظیفه د شپې وکړي، نو الله جل جلاله به د هغه ستوماني ټوله ختمه کړي. یو ډیره زبردسته وظیفه ده، د حدیث نه ثابته وظیفه ده، نو هر څوک یې کولی شي، د هر چا ته د دې مکمل اجازه شته.